یخني روان ده او که تاسو هم سولر سیستم استعمالون د سولر سیستم په وجه باندې دوه کسان چې دي نو هغه د دنیا نه لاړ، یو ماشوم د دنیا نه لاړ او یو چې دی نو نوجوان د 25 سال نوجوان چې دی نو هغه د دنیا نه لاړ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده سولر سیستم فایدې هم شته او د کم سیس چې فایدې هم وي او دغه نقصانات هم وي. نو ویډیو را سره مکمل وګورئ چې دوی سره څه واقعي راغلي. نن سبا چې دی نو یخني د خلک هم په چتونو باندې کینی او د شیشې هم لګېدلي دغه سره بیا داسې واقعي راځي. زما دا ویډیو پیغام د ټولو پښتنو سره پښتنو ته ورسوئ. نن سبا چې دی نو یخني شروع کیږي ځکه چې جمع شروع کیږي نو یخني وي نو خلک په چتونو باندې کینی د شیشو خواته کینی نو ډېر زیات احتیاط کوئ. ملګرو دا یو نوجوان چې د 25 سال نوجوان نو دی چې دا نو سره غرمه د تقریبا 12 بجې چې دا نوجوان وخوت او دا شیشه صفا کوي. چې کله دا شیشه صفا کوي کنه دا ډېر زیات اسخا شو چې دی ول چې دا شیشه صفا کوم چې کله دا شیشه صفا کوي نو دی چرته د مزي سره مزه خالی و نو دی چرته د مزي سره ګوتی لګیدل نه مکمل تور باندې هغه نمبر په هغه ټیم کې ډېر زیات تیز نو دا چې دی نیول دی نو دی بیا هسپتال ته هم وړ خدا مکمل تور باندې د دنیا نه لاړ ختم شو. کله تاسو هم سولر سیستم استعمالوئ نو ډېر زیات احتیاط کوئ. یو بل ماشوم چې هغه هم په چت باندې لوبي کولې نور ماشومانو خو چرته سولر سیستم وکنه تقریبا 12 بجې هغه مو تقریبا 12 بجې چې هغه سولر سیستم له لاس ورلو. سولر سیستم مزه خالی و د مزه چې کوم راغلی بیټری ته نو دا چې دی نو د شیشې مزه خالی و نو هغه چې ول لاس ورلو نو مکمل تور باندې هغه د دنیا نه لاړ. هغه چې دی نو هغه بیا هم هسپتال ته یوړو هغه مکمل تور باندې د دنیا نه لاړ. که تاسو هم سولر سیستم استعمالوئ نو ډېر زیات احتیاط کوئ. نن سبا چې دی نو یخني روانه ده جمع روان دي نور سړی و چې زه غرمو ته کینم زه ګرم شم نو دا هغه نه پس چې دی نو سره داسې واقع راځي چرته شیشې نو تاسو کوشش کوئ چې دغه خواته مه کینئ دغه نه لرې کینئ ډېر زیات احتیاط کوئ. نن سبا چې دی نو که تاسو وګورئ یخني روانه ده بل دا سولر سیستم ګوره ډېر زیات نقصانات هم دي ګوره فایدې هم دي خو په جمع کې ډېر زیات نقصانات دي نو تاسو دې نقصان نه ځان بچ کړئ. سولر سیستم چې دی نو ښه څیز دی ځکه چې نن سبا که تاسو عامې بجلۍ ته وګورئ نو بجلي ډېره زیاته نه وي نو د هغه نه پس چې دی نو د خلک د سولر سیستم یې لګوي او سولر سیستم د وجې نه دا دوه واقعې راغلي. نو زما دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ صرف د دې لپاره چې چېرته هم تاسو سولر سیستم لګول وي نو د هغه خواته نږدې مه ورځئ جمع را روان دی نو د هغه نه پس چې تاسو سولر سیستم خواته نږدې ورشئ د شیشو خواته نو تاسو ته غټ نقصان در رسوي.